مذهب د وبخښه قانون یا نظام ثابته کړي. راځو اوس بحث شروع کړو، نورې خبرې به پرېږدو. بالکل زه درته باندې رسوم. د تا موضوع روانه په ډیموکراسي باندې ده. ډیموکراسي په معنا د دې ده چې هر فرد هر شخص کولی شي چې هغه د ځان لپاره انتخاب کړي، هر شی کولی شي انتخاب کړي ځان ته، یعنې هغسې د خپل ځان لپاره هر څه لپاره صلاحیت لري، هغه کولی شي. دې ته ډیموکرات وایي. ډیموکرات دین نه هم لرې ده، له مذهب نه هم لرې ده، له هر څه شي لرې ده. بیرته د تا دا موضوع اول بالکل غلطه ده. تاسې او مونږه زه بالکل تا ته دښمن وایم، ته به بالکل ما ته دښمن وایې. مخامخ یو سره کوششه زه نه وایم چې طالب د ما دښمن ده، مخامخ درته وایم د ډاکټر نجیب دغه له قوم نه یم، دغه هېوادوال یم. ډاکټر نجیب مخامخ تاسو ته ویلې، نو زه دغه له قوم نه یم. د ډاکټر نجیب الله تعالی د شهادت قبول کړي، زه دغه له قوم نه یم، مخامخ درته وایم. اوس به راسو له موضوع نه بل هاخوا ته سوال، کوم ځای کې جهاد روا ده؟ ته ما ته دا ووایه جهاد په کومه منطقه کې روایت لري چې چېرته اذان کېږي هلته جهاد روا ده که نه؟ روا ده. خو چې چېرته مسلمانان میشت دي آیا هلته جهاد روا ده؟ تاسې د مونږ له کورونه تاسې سنګرونه جوړ کړي دي، تاسې نه هېچا دا پوښتنه نه. حبیب رحمان صاحب ته سوال وکړه، ته تشریح ما ته مه کوه، سوال وکړه، سوال مختصر وي. ته ګوره ته وضاحت کوې، ما او تا ګوره ډېر خلک په تمه دي، هغو سره هم زه بحث کوم. ته مختصر سوال کوه، زه به تا ته ځواب درکوم. مهرباني وکړه. بالکل ما تا نه دا سوال وکړه چې آیا چېرته اذان کېږي هلته جهاد روایت لري که نه؟ چېرته چې مسلمانان میشت دي، میشت په معنا د اوسېدلو، آیا هلته جهاد روایت لري؟ روا دي. یو مسلمان له لکونو کفارو افضل ده. تاسې یو لک مسلمانان شهیدان کوي، ولی یو کافر هغه هم یا مردار کوي یا نه. آفرین. سوال دی داګه سوال ښځې ډېر سوالونه دي. نه اول سوال خو به دې دا و، اول سوال خو دې دا و که نه؟ دا واړه جوابونه لري. ته ما ته دا واړه جوابونه راکوه. مهرباني وکړه لومړی د سوال د ځواب په بدل کې باید زه وایم، ته ما ته مسلمان معرفي کړه. مسلمان چا ته ویل کېږي؟ تا ویل تاسو یو لک مسلمانان شهیدان کړل. مسلمان چا ته ویل کېږي؟ مسلمان هغه چا ته ویل کېږي چې په خوله اقرار وکړي، پوه شولې، او تصدیق بالقلب. نو قلب په خوله خو وایم درته الحمدلله لا اله الا الله محمد رسول الله مسلمان یم، او له زړه نه الله تعالی خبري، د ما له زړه خبر ده، د تا له زړه خبر ده. عمل ته په اسلام کې اعتبار نشته، یعنی عمل ته او دیموکراسي په هغه وخت کې نه وه چې په هغه وخت کې قرآن نازلېده، په هغه وخت کې پیغمبران. ما اوس تا په خپله موضوع بحث کوو، وروره موضوع باندې بحث کوم. ما تا سوال وکړئ چې تاسو معنا یو لک مسلمانان شهیدان کړه، چیرې چې اذان وي هلته جهاد شته، چیرې چې مسلمانان میشت وي هلته جهاد شته. ستا دا سوال و ما سوال درنه وکړي چې ته مسلمان تعریف کړه. تا ویل چې مسلمان اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، د ډاکټر نجیب خبره دې وکړه، صحیح سو. اقرار باللسان و تصدیق بالقلب دا د ایمان د شرایطو څه دی. دا کله د اسلام تعریف د مسلمان تعریف کله دا و؟ مسلمان ته تعریف کوم، مسلمان چا ته ویل کېږي؟ مسلمان چې په 5 بناو ولاړ وي. آفرین. اول کلمه طیبه، دویم لمونځ، دریم روزه، څلورم زکات، پنځم حج. آفرین، صحیح. دا د اسلام بنا دا د اسلام بنا چې تا یادې کړلې ورور، دا هغه بنیادي شی دی چې په دې سره مسلمان کېدلی شي. صحیح شو ورور؟ وخت کې چې کوم خلک وژل شوي دي، هغه چې ته یادوي چې مسلمانان، یعنی ستا په اند داسې مسلمان چې هغه بېګناه مسلمان دی، زه هغوی ته کافر نه وایم. دا اردو چې وژل کېږي، دا پولیس چې وژل کېږي، دا اربکیان چې وژل کېږي، دا زه کافران نه بولم، نه د کفر په نګاه زه وژنم. مرګ یې جایز دی، جهاد ورسره جایز دی، اما کافر نه دی. دا ستا خبرې ته زه راځم. ګوره ته به خاندې به نه، خاندې به نه. قرآن او حدیث په موضوع کې استهزا غلط کار دی. ماشاءالله ډېر هوښیار هم یې، مګر د ماشومانو چم کوې. قرآن او حدیث موضوع روانه ده. کوم خلک چې ما وژلي دي ستا په اند بېګناه مسلمانان دي، زما په اند ګناهکاره مسلمانان دي. مثلا یو سړی دي زنا وکړي، په هغه کس باندې دی متاهل وي، واده لرونکی وي، 4 کسان شاهدان باندې تیر سوي، هغه شاهدان عادلان وي، یعنی په شریعت برابر وي، درواغجنان نه وي، دی په دا فعل لیدلی وي
شریعت هغه ته کومه سزا ټاکلې ده؟ اگر که هغه یو غټ ملا دا زنا وکړي، اگر که یو غټ شیخ دا زنا وکړي، اگر که یو ډېر ښه بزرګ سړی دا زنا وکړي، چې دا څلور شاهدان باندې تیر سي، شریعت هغه ته کومه سزا ټاکلې ده؟ مختصر ځواب راکړه، زه خپل خبرې ته ادامه ورکړم. سنګسارېده. آفرین. دی کافر دی که مسلمان دی؟ د کافر ورته نسي ویلی، سزا ورکولی سي، کافر ورته نسي ویلی. همچنان اردو، پولیس، اربکیان، کمنډویان، اشرف غني، ډاکټر نجیب، د ده پلویان چې په دې لاره کې په عملي شکل کې وي، کافر موږ نه دي ورته ویلي، نه کافر ورته وایو، نه به هم چیرې دا ثبوت ته راوړې چې ما اردو ته یا د اسلامي امارت یا د مجاهدینو یو رسمي دریځ دا وایي چې اردو کافران. کله چې کافر سو بیا هغه ته موږ ورور نه وایو، موږ هغوی ته وایو زموږ غولېدونکي وړونو، زموږ غولېدلو وړونو، زموږ د دین څخه تښتېدلو وړونو، موږ د وړونو خطاب ورته کوو. مؤمنان انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم. بل ځای کې الاسلام ملت واحد والکفر ملت واحد. کله چې کافر یې وبولم بیا زه هغه ته ورور ولې خطاب کوم، د ورور خطاب هغه ته زه ولې کوم، زه یې ورور بولم، په دې بولم چې دا غلطه لاره نیولې ده. وخت کې چې زناکاره ته د سنګسار سزا ورکړل سوې ده، د کفر اطلاق نه پر کېږي. وخت یې دا رقم چې انسان جوابونه باید مختصر ووایي، مصرحات ته زیاته. ځکه چې ما فصاحت زیات کړی، ګوره زه کمنټو ته ګورم ډېر زیات کسان دي منتظر دي. ګوره دا وضاحت مې ځکه زیات کړي. ګوره دا یوه سوال باندې ما تا ته د قرآن 4 دلایل درکړل، 4 دلایل، ځکه یې زه زیاتوم تر څو ستا ښه مغز په خلاص کړم. داسې مختصر داسې کمزوري بحث نه در سره کوم. مهرباني وکړه اوس بل سوال وکړه. دا سوال خو دې که کوم سوال پکښې لري مهرباني وکړه پکښې پیدا یې کړه. کوم ځای کې چې مسلمانان میشت دي هغوی له کورونه دا دومره غذاګانې تېرې سوي دي، که چېرته زه نومونه درته اخلم او د هغه د مسلمانانو تعداد او د کافرانو تعداد نو وخت ډېر اړول کېږي. آیا کوم پیغمبر تر اوسه پورې غذا په هغه علاقه کې په منطقه کې کړې ده چې په هغه منطقه کې مسلمانان میشت دي او تاسې یې کوئ؟ د مسلمانانو له کورونه تاسې سنګر جوړوئ. د ما ښځه چې ټیکری به یې چا نه و لیدلی د باندې، ولې د تاسې له لاسه هغه له کوره لوڅې پښې له کوره د جنګ له لاسه وتې ده. دا ټولې د ما خویندې دي مسلمانانې، هغوی ولې پوه شولم حبیب رحمان صاحب بحث کې او هغه بحث هغه موضوعګانې تاسې نه اچوئ؟ ولې اچوم هغه م اچوم. ستا سوال په دې شکل دی چیرې چې مسلمان اوسېږي یا مسلمانان مشت وي، هلته کله غذا سوې ده یا په داسې یو محله کې یا په داسې یو کلي کې، حتی تا یوازې پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه کې یا ټول پیغمبران دي هلته چې معنا کم پیغمبر په داسې یو ځای کې غذا کړې ده چې هلته مسلمانان مشت وه. که نه سوال دې دا رقم؟ هو آفرین. ټول پیغمبران چې چا جهاد کړی ده، چا غذا کړې ده، مطلب مې ترې محمد صلی الله علیه وسلم. لومړی به په اسلام کې درته ځواب درکړم. راځم لومړی به په اسلام کې درته ځواب درکړم. کومې غذاګانې چې تا یاد کړلې هغو غذاګانو کې به زه تا ته ځواب درکړم. هرقل یا قیصر دا د روم پاچا و. هرقل یې نوم و، قیصر یې تخلص و. روم په خپله زمانه کې چې جزیرة العرب په اسلام مشرفه سوله، روم په ټوله نړۍ کې غټه پاچاهي وه. مثلا لکه په نن عصر کې امریکا زبر ځواک دی، هغه وخت کې د روم پاچاهي ډېره غټه پاچاهي وه. ځکه چې د دې سره یو لک کیسې ماته مه کوه، مهرباني وکړه. ځواب در کوم، ځواب مدلل به وي. ګوره زه تا ته داسې ځواب در کوم چې ته به هېڅ نیوکه پر ځواب نشې کولی. زه تا ته داسې ځواب در کوم چې تا ته به د نیوکې ځای پرېنږدم. ځکه چې زه تا ته دا کوم. جواز لري که نه؟ هو نه جواز نه، سوي دي د سوو ځای زه در ښیم. نو خو ته ما ځواب ته ګوره، دا طبیعي خبره ده چې سوال به مختصر وي، ځواب به یو څه تشریح غواړي. دا قانون دی. بدعت څه ته وایي؟ بدعت څه ته وایي؟ بدعت چیش ته وایي؟ بدعت بغیر له سنتو نه له ځان نه فتوا ورکولو ته بدعت وایي. درواغ چې هغه سنت نه وي، ګوره د اسلام نه لرې ته یو شي ته فتوا ورکوې دې ته بدعت وایي. درواغ دي ویل. ګوره په دین تا ویل، ګوره په دین کې درواغ مه وایه وروره. زه هیله کوم عبدالرحمن صاحب احترام درته لرم، مګر په دین کې درواغ مه وایه. بدعت دې ته نه وایي چې ناروا یې ته ورته روا وایې، دا بدعت ده که نه ده؟ تا یوازې د سنتو خلاف ته بدعت وویل. بدعت هر هغه شي ته چې د الله او د پیغمبر د حکم دواړو څخه خلاف هغه ته بدعت دی. تا پر سنتو دا منحصر کړي. ته بدعت وپېژنه بیا ټاپه ولګوه. زما خبرې ته متوجه شه چې زه ستا ځواب درکړم. اسلام دومره پسپاته نه دی، نه موږ دومره پسپاته چې ستا په ځوابو به موږ غولو، ستا له ځوابه څه به موږ تښتو. زه هیله کوم وروره د دې لپاره بحث نه کوم چې زه تا پړ کړم، د دې لپاره بحث کوم چې ستا سر زه خلاص کړم. والله که مې مطلب ستا ملامتیا وي، نه والله که ما ته په دې څوک نمبر یې راکړي چې زه تا ملامت کړم.
که ته وژل کېږې، که ته د لارې بې لارې کېږې، که زه وژل کېږم، دواړه افغانان یو، دواړه مسلمانان یو. ستا تباهي زما تباهي ده، زما تباهي ستا تباهي ده. ما د خدای سترګې ړندې کړي چې زه به تا د پړ کېدو په خاطر ستا سره بحث کوم. ما د خدای سترګې وباسي چې زه به ستا د ضلالت په خاطر ستا سره لرې لاړې. آیا چې په کومه منطقه کې مسلمانان میشتي په هغه کور باندې او هغه کور نه سنګر جوړېدل روا دي که نه؟ بیا کاشکې ته له کافر سره جنګېدلی وای. ته خو له افغان امنیتي ځواکونو سره جنګېږي. د هغه ملک نه چې هغه ملک د موږ امنیتي ځواکونو خو نه اوس مه ورته وایو. ګوره امنیتي ځواکونو خو نه اوس مه ورته وایو. دا خو ما ځواب درکړي چې د زناکاره مرګ جایز کافر نه دی. دا خو ستا ویاړ دی، هغه جلا خبره ده. دا مه وایه چې ولې ورسره جنګېږي، خو ځواب مې درکړي. نو که ته شک پکښې لرې نو ته په هغه سوال کې بل سوال وکړه چې په دغه ځای کې شک. تاسې ولې ورسره جنګېږئ؟ دا خو مسلمانان دي، تاسې سره د سولې ما څه درته ویلې، ما تا ته ځواب درکړي، شرعي ځواب مې درکړي، په عقل مې په تا اقرار هم وکړي. تا خپله وویل چې هغه چا ته کافر نه ویل کېږي چې زنا وکړي او د هغه چا مرګ جایز دی چې زنا وکړي. صحیح شو؟ تا وویل بلکل. خو ځواکونه او هغه زناکار دا ډېر فرق سره کوي. خدای ته وګوره، ته هېڅ فرق نه لري. ګوره زنا تر شخصه تعلق لري. جمع مونځ کوي. ما که دا زنا یو شیخ وکړي، که یو عالم وکړي، لا هم د هغه سزا ده. لمونځ ما ته په دلیل کې دا مه ګرځوه. راځم دې ځای ته چې ته به د زناکار و، د دې فرق نشته. زنا به ګډ جرم وي، که به د اسلام په دښمنۍ توپک راخیستل ګډ جرم وي. د خدای سزا. ته دغه ځای نشې پېژندلی چې زنا ګډ جرم دی. زنا د فرد او د فرد ترمنځ ده، او د اسلام په مقابل توپک راخیستل د یو عربو 15 کروړو مسلمانانو سره دښمني ده. ته ګوره تا سره جنګېږي، ته ملک نه پرېږدې، تا سره جنګي. اول دا زم کسي له پاکستان او له ایران او له روس نه د تاسې زخمي چې د تاجکستان ته ځي که نه ځي، نو تاسې چې ملي اردو خپله د ملک حفاظت کوي. تاسې ته یې ویلې تراسئ، سولې ته راسئ. زه 15 زره داسې سواله واردولی شم چې ته به نه ماته په منطق ځواب راکړې، نه بې په عقل راکړې. البته خو زه هیله کوم چې ته زما سوال ته منتظر شه، هغه ځواب ته منتظر شه، زه تا ته ځواب درکړم. ته وایه چې په کومه منطقه کې ګوره، ته زما په سوال کې رالوېږې. که هغه اول سر ته زما سوال ته نه وی رالوېدلی، ځواب به ورته ته ما مجبوره یې زه له تا نه پوښتنې پکې وکړم. یا ګوره، که تا زما په منځ په خبرو کې نه وی رالوېدلی، ستا ځواب به اوس حل وی. اوس غوښته درته ویم. ما تا ته د هرقل واقعه بیانول. هلته چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم سریه واستول، یو لښکر یې واستوی د روم د کافرانو په مقابل کې. د خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه د اسلام سبب باخبره سیرت تو ګوره، سیرت کې راځي. خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه چې کله ولاړې روم ته ورسېد، روم ته نارسېده، یو منطقه وه. په دا منطقه کې هغه نوم زما د ذهنه څه وتلي دي په حدیثو کې شته. نو دا یو کلی و، په دا کلي کې مسلمانان مشت وه. دا مسلمانانو دا خلکو اسلام منلی و. نو دوی د جنګ په تکتیک که موږ در دې کلي ووځو، په دې دشت کې موږ لښکر واړوو، کافران ډېر دي، موږ لږ یو، موږ خوږېږو. نو په همدغه کلي څه دوی پر کافرانو د غشي باران شروع کړي. لومړۍ غذا چې مسلمانانو کړې ده د کورو څخه، دا په روایاتو کې ثابته ده، په احادیثو کې ثابته ده. اوس نو ورته که چېرې ته په اسلام خبرې، حواله در کوم. بس ونه حواله در کوم، سمه ده، حواله در کوم. ګوره، د داسې چا سره نه یې مخڅوئ چې هغه د تا بې دلیله خبرې کوي. د داسې چا سره مخڅوئ چې ستا سر به په در خلاصوي. که دې نه منه، دا خو جدا موضوع ده. بخاري کتاب المغازي وګوره، په همدې بخشه د خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی. دی فرمایي چې کله نبي کریم صلی الله علیه وسلم ما ته سریه په لاس راکړل، 3000 کسان صحابه کرام ولاړل، او کافران یې د هرقل لښکر 20,000 کس وو. نو موږ دا سوچ وکړو چې دا 3000 کس سره د 20,000 کافرانو سره موږ نشو جنګېدلی. نو تر کلي نه ووتلو، په کلي سم پر کافرانو جنګ شروع کړي. حتی تر داسې اندازې چې کافران موږ د دې کلي څخه مات کړه. 4 ورځې، 6 ورځې، 8 ورځې دا جنګ روان و. کله چې صحابه د یو کلي څخه جنګ کوي پر کافران، وبخښه دي چې غلط شولې. چې صحیح دا په دې معنی چې دا کلي کې له ځانو سره دوی نور کسان یو ځای کړل لاړل. مهرباني وکړه، کورو ته دوی نه دي ننوتلي. کورونه بیا دومره تورې غټې نه وې چې دوی اسارات ته تللي وای. چېرې یو ځای کړل خلک یې، چېرې یو ځای کړه. یو حواله پېښ کړه ګرانه. له دې کلي نه ګورم هغه منطقې ته تللي وو، هغه منطقې نه خلک ځان سره یو ځای کړي وو، سره تللي وو. داسې نه و چې د دا منطقې یو شخص، د دا منطقې یو کس په دې غذا کې شرکت نه دی کړی. هیله کوم په اسلام که نه یې خبر بیا بحث مه پکې کوه. ګوره په اسلام کې نه خبر ما نه وسیر دي. دا کیسه ما اورېدلې وه. ما نه وسیر دي، ډېر وړکی وم. د بابا ښه توره وه، د بحث په وخت تا په کور کې پاته شوې ده. بیا چې بحث ته راځي هغه توره در سره اخله، نو چې ستا هیر دي، زه ستا خبره څنګه ومنم؟ ته دې ځای ته لاړې، دې ځای ته خو زه تا سره نه تللم. تل دې ځای ته ګوره زما هیر نه دي، زه حواله در کوم. ښځې او هغه کور کې جنګ، هغه وخت کې توپک نه و.
حبیب رحمانه حبیب رحمانه زه هم د غوښو ما تا ته د غوښو خبره کړې ده چې د همدې کلیسا مسلمانانو په کافرانو په لښکر غشي وورول کافران راله په دې کلي راننوتل په دې کلي په کوڅو کې د مسلمانانو سره 2 ورځې مسلسل جنګ په سیرت کې د پیغمبر وګوره که چیرې ته د ډیموکراسۍ د سیرت ډېر مطالعه کړي 2 ورځې دا به درته وسم دا یې 15 دا یې 2 په دې کلي کې دننه د دې کلي په کوڅو کې جنګ و د دې کلي یو کس ما سره سیرت سره دا به زه مطالعه د تا د دې خبرې لپاره مو اوس ما دپاره مه مطالعه کوه زه به حواله اوس درکړم ګوره زه به اوس حواله درکړم ټول که ته په اسلام وضاحت درته وایم ګوره که ته په اسلام پوهېږې زه وایم ګوره کتابونه په هر چا باندې هغه بلانه جوړوي سیرت ستا سره ستر چې نه دي ویلي دا زما قصور نه دی تا ویل چې دا زما د شیخ وکلي دي اوس به دې ځای کې دا خو دې مهرباني وکړه لږ زرا خوا لاړه دي کلي کې جنګ نه پرېږدم دی نه غلطي به راباسې هغه ځای کې زه تا ته ښه غلطي دې دا وکړله تا ویلې د کلي منځ کې جنګ وکړه صحیح ده په کلي کې په حواله پیش کړی که نه حواله پیش کړه ګرانه حواله جوړوئ حواله پیش کړه یو مسلمانه خور ګوره خیتیالوژي ما او تا نه سره وایي ما او تا منطق او اسلام سره وایي ما ته دا مه وایه چې زما هیر دي پلان چې ستا هیر دي دا ستا خبره بیا درواغ ده وخت کې چې ستا په یاد شول ما ته دې حواله راکړل زما سره دا دي کتابونه مخته پراته ما ګوره زما سره کتابونه مخته پراته دي ته حواله راکوه زه به هغه کتاب راخم په صحایي ستوي کې چپ له معتاد ابن مالک څخه ټول مې دا څنګ ته پراته دي حواله پیش کوه زه به درښیم د دې چې چا سره نه یم عالم نه یم عالم نه یم ګوره جاهلم نه عالم نه بحث در سره کوی سم منطقي بحث در سره کوی سم نظري بحث در سره کوی سم حبیب رحمان وروره په منطق کې دا راکللی سي چې دلیل د چا سره نه وي هغه د خپله خبره ثابته کړي ګوره ته لاړلې ما چې تا نه پوښتنه وکړه ما تا ته ویلې چې وړکی جواب راکړه دا جواب تا ډېر اوږد ما ته زه سبا کار ته ځم مګر بیا هم هلته زه کمنټ یې ګورم ډېر زیات کسان نور هم دغسې منتظره دي نو ته دا بحث ډېر اوږد دی بله پوښتنه مې تا نه دا ده چې تاسې ولې له پاکستان ایران روس چین دغونه وسله اخلي راځي خپل مسلمانان ورونه ده که زه ورته په خپل ویاړ سره وایم چې افغان امنیتي ځواکونه تاسې ولې په پردیو سلا باندې چې پاکستان دې موږ نشي دوست کېدلی ایران نشي کېدلی یو ملک هم نشي کېدلی تاسې ته د سولې پیغامونه درځي د تاسې مشران سي قطر ته بیرته هغوی ته تحفې وروړي موږ ته تاسې بوشکې راوړئ خدای ته وګورئ لږ سوچ وکړئ لږ لاټ کار وکړئ د خپل ملک جوړ کړئ نصیحت مه راته کوه سوال وکړه حبیب رحمانه سوال وکړه نصیحت مه راته کوه سوال وکړه پوهوم دی دا زه ځان ته یو وجیبه ځان ته بولم چې زه باید تا ته نصیحت وکړم ته خو ما ته ګوره نو زه تاسو ځای پرېږدم زه خو مسلمان یم الحمدلله ګوره ته هم ځان ته مسلمان وایې زه مسلمان یم وخت کې چې ته ما ته نصیحت کوې خو په دین دې کوې دین ستا نه دی زده ته ما ته په څه شي نصیحت کوې منطق زه ستا سره منم نه زه اول دین ته ترجیح ورکوم ته ما ته په دین کې ولې ته خو په دین کې هېڅ معلومات ته ما ته نصیحت کوم آیا دین تا ته دا اجازه درکوي چې ته لاړ سې له خپل دښمن نه ته وسله راوړې ته خپل بېرته خپل د کور یو بلکل یې راکوي غوږ ونه څه چې ځواب بلکل یې نه درکوي غوږ ونه څه چې ځواب هغسې ټول عمر یې ته وران کړی چې تاسې ګوره بلکل یې نه درکوي پاکستان نه ولې وسله راوړې ته راځې خپل امنیتي ځواکونه بلکل یې نه درکوي څوک وایي پلانکی ویل ګوره وروره جانه ته ماشاءالله فهیم سړی رامعلومېږي عمر دې هم زیات دی تعلیم به دې هم کړی وي زه تا ته وایم د بحث اصول خو لومړی دا دي چې ته کومه خبره کوې ثبوت به لرې ته خو یو ثبوت نه لرې بې ثبوته زما سره خبرې کوې راسه ما ویډیوګانې ما سره ثبت دي په مسنجر کې ویډیوګانې ولا حول ولا قوه ویډیوګانې ثبوت نه دي ورسره ګوره ما او تا مسلمانان د ویډیو بهتره بولې که د پیغمبر یوه دقیقه حبیب رحمان ورور هیله کوم چې ته فقط یو 2 دقیقې منتظره سې لکه ستا خبرو ته زه څومره په سړه سینه انتظار یم داسې ته منتظره اوس زه د بحث دا اصول دي چې ته به دلیل لرې مثلا ما او تا مسلمانان یو د مسلمانانو ترمنځ 2 اصول دا دي چې هغه به په دین باندې بحث کوي دیني دلایل به راخلي که دیني دلایل یې نه وای نو بیا به دی دومره باخبره وي چې د نورو علماو د نورو خلکو په څه به دا اورېدلي وي هغه لږ ډېر اندازه بر معلومه وي
دریم شرط یې دا دی چې مقابل لوري پر خپل مقابل جرحه کوي، لکه ته چې پر ما جرحې کوې وایه دا خبره دې غلطه وکړه، دا دې غلطه وکړل، د دې جرحې به ته دلیل لرې. جرحه مجهوله جرحه نه منل کېږي، دغه مجهوله جرحه ده. ګوره ته وایه غلطه دې وکړه، زه په کوم دلیل ته وایه زما سره سیرت راسره دی، اوس مې نه دی زده، اوس مې هېر دی. دا سړی منلی شي؟ ګوره ته غلط ځې که نه، ته نیوکه کوې خو ډېره غلطه نیوکه کوې. ته غلطه نیوکه کوې. سم دغه وکړه، زه ستا سره څه وکړم؟ د قضاوت به دا څه صحیح ده، سمه ده، خو چې زه تا ته ګوره تا ته زه په کومه جمله زه تا سره روان یم، ته ما سره هغسې ځه. که زه تا ته یو څه ووایم په څه شي په اسلام که په منطق که زه تا ته ووایم چې آیا د یو ګوته ده ته ما ته 5 ګوتې دسې کوې؟ نه، زه وایم په اسلام به اخیستل وکړم که په منطق مه کوه که نه. په دې باید څه راځه چې په هر څه شي کې چې پویه لري او پویه لرم. حبیب رحمان صاحب زه ګوره زه چې په کومه خبره علم نه لرم ته وایم، خو ته ما ته بېرته ډېره کنده نیوکه کوې. نیوکه مې پر ځای نیوکه ده. ګوره ته جرحې کوې، دلیل نه لرې. تا په ما ته ویله تا د حرقل واقعیت تا ما ته ویل دا غلطه ده، بیا تا وویل چې دا کلي خلک ورسره وه. د دې ټولو دپاره مهرباني وکړه، یو دلیل پیش کړه، یو دلیل پیش کړه، مهرباني وکړه. اگر د جسې یو دلیل پیش کړه، دلیل درته دلیل پیش کړه، ته ما ته دلیل پیش کړه. راوړه ما ته دا کتاب ته راوړه، په کوم دا کتاب ما ته راوړه ویښه چې داسې دا ټول وګوري. بس راته ناست ما کیسې دي راته کوې. یوه دې ما تا نه پوښتنه دا کړې وه چې آیا یوه دې اوس یې درښیم اوس یې ګوره ما څه ما د داسې چا سره اوښتې والله چې ډیموکراسي ګرده ستا د جېبو راوباسم، داسې چا سره اوښتې. دغه دلیل چې ته زما څه غواړې ته به غوږ ورته ونیسې، تا ته به ورو مکمل دلایل پیش کړي. بیا که تا پر کوم دلیل جرحه کول، ته به ما ته کتاب داسې نسې چې په دغه کتاب ملامت دی. دا دې نه منم چې زما خېټه زه پر روان څه خبر حدیث ته بیان لایف راځي هغه موبایل کې لګیا وم هغه حدیث درته وایم. جنرال سادات هغه عکسونه هغه ته دغه ډېر په مینه مې کتل، خو څه وخت ته مې ولیدې. نو تاسې ما ډېر زړم ډاک ده، ډېر څه درته وایم، خو ته د ما پر وسا بستره ناست یې زړه کې ته غواړې بس مه اوږدوه، دلیل ته غوښته نو ګرانه، بس مه اوږدوه نو دلیل واخله نو هغه ځواب به زه درکړم. ته ولې ما سره بحث اوږدی؟ راځم دې ځای ته چې ته وا د دغه واقعې دلیل ما ته بیان کړه. بخاري کتاب المغازي کې د صحابه کرامو په دې د علما کرامو سبحان الله بخاري قصه ده، بخاري دروغ دی، دروغ دی. په ډیموکراسي قرآن ته دروغ نشم ویلی، حدیث ته ویلی شي، په هر کتاب کې حدیث ته دروغ ویلی شي. یو کس اضافه کوي نه نو ته ولې وایې چې قرآن او حدیث ته ما ته ته د ساده داسې خبره کوې، ته د مخلوص کې تا مخکې نور ډېر ده که د ما مخکې نور ډېر ده. واوروره څه چې قرآن نو زه تا ته قرآن یارې ته ما ته وایه دلیل هره خبره دلیل ته ما نیم پرې یاره ستا د نوراني څېره قربان سم. ګوره ستا د نوراني څېره قربان سم، زه ستا پر دې ځای انتقاد نه لرم چې ستا په مخ کې نور ډېر دی یا نه دی. ښایسته مخان ټرمپ هم ډېر تک سپین مخ لري، که په سپین مخ مسلماني ټرمپ تر ما او تا بیا ښه سړی سو. نو دا پرېږده، زه ستا سره دا پوښتنه کوم، ما تا ته آیات او حدیث زه بیانوم، ته ته قیسې ما ته کوې. زه تا ته څه دلیل بیا غواړې؟ زه خو تا ته حدیث وایم، ته دلیل د څه شي د غواړې؟ حدیث ته څه قیسې وایه؟ ته دا حدیث ما ته ووایه. سبحان الله زما حدیث مه وایه. څلور اویا کسان اوس لایف ګوري، اوس غوږ ونیسه. ډېر یو ګنده وضاحت وایي، ته حدیث هم نه وایې او وایې څومره ګنده مفکوره خو ما د هېڅ چا نه دی لیدلې لکه دا ستا څومره ګنده مفکوره دې ده. زه تا ته هغه کیسه د حدیث ته کوم، ته ګنده وضاحت ورکوې. تا ته ځان ته مسلمان هم وایه، دغه نجس سر تر حدیث هم قربانه یې، ولې دې وکښله خبیثه؟ دا وګوره دا نو خو یو ډیموکرات ولا که 15 دا ورته وایي ته ما ته د دې قیسې ثبوت پیش کړه. وخت کې چې زه دته ثبوت وایم یا آیات وایم یا حدیث وایم، وایي ته څومره ګنده وضاحت کوې. سبحان الله، ډیموکراسي زشت کفر دی، زشت زیات کفر ډیموکراسي ده. مسلمانانو واورئ، ډیموکراسي کفر دی، کفر دی، کفر دی. که په کفر کې څوک شک لري هغه خپله فردي نیوکه لري. انګار جلال خان ته ولیکه چې ډیموکرات یم. محمد نبی ته خو ملحد یې، ملحد سره بحث نه کوم، ځکه د ټولو ملګرو دا غوښتنه ده چې باید ملحد سره زه بحث ونه کړم.
نو زه درته وایم چې دغه ډیموکراټ تاسو ولیدئ چې دی وایي ته ماته د دې کیسې دپاره دلیل پیش کړه. یارې وایي ډیموکرات یو کس ډیموکرات نسي پاتې کېدلی، یو کس ډیموکرات نسي پاتې کېدی. مسلمانو ډیموکرات بیخي سره لرې دي، بیا وایي ډیموکراسي زه خپل ځان لپاره یو قانون بولم. دا اوس کوم عقل دی؟ دا کوم منطق دی؟ دا کومه خبره ده؟ والله ګوره کوم برمل کافر نه وای او د اسلام ته توهین نه وای کړی، ما به له ده سره د هرې نګاه بحث کړی وای. خو زما ضمیر، زما فطرت، زما عقیده او وجدان دا نه مني چې چا په نجسه خوري زما پیغمبر ته توهین سوی، زما قرآن ته، زما الله ته، زما دین ته چې توهین سوی، زه د هغه سره بیا بحث وکړم. اول ما پېژندلی والله که دی ځکه مې راواخیستی. که زه دومره خبر وای چې دا دی دی والله که ما راخیستی وای. که زه دومره خبر وای چې دا ملحد دی، هغه ملحد برمل دی، ما والله که راخیستی وای. چې کله ورسره یو ځای سوم نو کمال که یې پر کته کړم شاید د دې به بیا دا اوازې چې وایي دا له بحثه وتښتېدی. خو په هغه اول سر کې دی خپله پس رالی چې خپل ځان یې ماده کوي، پر ځان راټول اسباب او اشیا یې هم ماده وګرځول. هغو ته بیا دومره تفاضل ورکوي، هغه عقل ته بیا دومره تفاضل ورکوي چې انسان په خپله دا مکلف ګرځوي، بغیر د دې چې هغه یو مالک ولري، یو اداره کوونکی ولري. دغه د ده په خپله خبره وه، دا د برمل ملحد خپله خبره وه. ګوره په هغه ځای کې د مادې د تعریف څه ځان کښی دی ماته د ماده تعریف کړي، ماده دی ماته تعریف کړي چې ماده څه ته وایي. نو که دی د مادې په تعریف کې برته و دې ځای ته درېږي چې ماده یو چا پیدا کړې ده. کله چې دی و دې ځای ته راورسېږي په مادې کې دی زما سره 2 ګامه مخته ولاړ سي، ضرور به دی و دې ځای ته راځي چې دا ماده یو چا پیدا کړې ده، چې هغه خالق دی، هغه خدای دی. نو بیا به د دې لمون پره پورته سي، بیا به د دې ټول هغه مرداره نجسه څېره معلومه سي. نه څه داسې یو څوک سراب سنګر صاحب ته که یې ته خو یو کمنټ وکړه وروره ته به تا راواخم. انګار جلال خانه چې ډیموکرات نه زنګ نه درته کوم، نن په خپل ټولو مبارزینو په ټولو مجاهدینو باندې زنګ بند دی، صرف په ډیموکراتانو باندې دی. صرف ډیموکراتانو سره پرون یو موږک سو، نن خبره فکر کوم تر خرو پورې هم رسیږي. ځکه تر خرو پورې ځکه رسیږي جلال مرخیله دی وایي زه یم که نه داسې ولیکه ورته ډیموکرات یم، دا ولیکه وروره زه دې ودستي راخم. جلال مرخیله ولیکه چې زه ډیموکرات یم وروره. مسلمانان وړونو جلال امرخیل دې صرف ولیکي چې زه ډیموکرات یم، اوس دستي زنګ ورته وم جلال امرخیل ولیکه چې زه ډیموکرات یم، ځکه دا یو ثبوت به بیا دلته موجود وي. یا به ټوپونه یو بل ته نه سره وو چې ما نه دي ویلي چې زه ډیموکرات یم. دلته خو چې زه کمین پینټ کړم د ډیموکرات په نوم بحث ته چې راسي وایي یو مسلمان ډیموکرات نسي پاتې کېدلی. تاسو خپله بره سوچ وکړئ، دا منطق دی. مسلمانانو وړونو زه تاسو ته وایم، زه خپل د مبارزینو د اسلام پاله هغه چې په خدای او په رسول ایمان لري خیر بار صورت که د حکومت طرفداران هم دي هغوی ته هم زه دا وایم د کوم نظام طرفداري چې تاسو کوئ، د کوم نظام په مقابل چې موږ توفق راخستی دی، موږ راپاڅېدلي یو د هغوی سره جنګ او جګړه کوو، دا زموږ د نفس تقاضا نه ده، دا زموږ خواهشات نه دي، دا موږ د خپل یو شخصي ګټې او مفاداتو دپاره نه جنګېږو، بلکې دا د الله جل جلاله په امر باندې، دا د هغه رب جل جلاله په امر باندې، کوم رب چې دا دنیا او دا مافیها پیدا کړې ده. د حکومت پلویانو ته دا وایم، ستاسو د دې نظام د برکته زما او ستا په پښتو ژبه کې نور ملحدان پیدا شول، زما او ستا په پښتو کلتور او په پښتو